أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. د دې آیت نمخکې الله پاک د جزاء او د سزا ذکر کړو چې مشرکینو د پاره با الله سزا ورکړي او نیکانو د پاره با الله جزا ورکړي خیسته جزا. نو اوسو الله بعضی سوالات د مشرکینو نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره د پاره د دې چې د دې سترګې وغړېږي او د دې دماغ کلوشي او دې په حق باندې پوه شي او دې د الله نه ویریږي او شرک پرېږدي. نو فرمایي چې ووایه ای پیغمبره من یرزقکم من السماء والارض څوک دی چې هغه روزي درکوي تاسو ته د اسمان نه او د ځمکې یعنی باران څوک وري او د باران په ذریعه باندې د ځمکې نه زرغونه څوک کوي او د رزق دا انتظام دا څوک کوي ستاسو دپاره. امن یملک السمع والابصار یا څوک دی هغه کس چې هغه اختیار لري ستاسو د اورېدلو والابصار او ستاسو د لیدلو ستاسو د دې غوږونو او ستاسو د دې سترګو مالک څوک دی اختیارمند څوک دی دا چا پیدا کړي دي او چا په دې کې د بینایۍ او د شنوایۍ طاقت اچولی دی او څوک دا طاقت ختمولی شي د دې اختیارمند څوک دی. ومن یخرج الحی من المیت او څوک دی چې راوباسي ژوندي لره د مړي لکه ځمکه هغه
مړی الله تینا شینکی راوباسي، الله تینا ونی راوباسي. دارنګې نطفه هغه مړی الله تینا انسان پیدا کی او الله تینا زناور پیدا کی. دارنګې آگے مړی الله تعالی تینا بچی پیدا کی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ او څوک دی چې هغه راوباسي مړي لره د ژوندي نه، لکه د انسان نه نطفه چرګې نه هګۍ پیدا کوي. دا څوک کوي؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او څوک دی چې انتظام کوي د ټولو کارونو د کائناتو دا نظام څوک چې د دې مدبر څوک دی، منتظم څوک دی؟ نو چې دا سوالونه ته د دې نه وکړې د دې مشرکانو نه، نو دوی به جواب درکړي چې دا ټول کارونه الله کوي. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وزر د چې وبوي دي چې دا ټول کارونه دا الله کوي. نو فقل پس تو ورته ووایه افلا تتقون، آیا پس تاسو نه یریږئ د دې الله چې د دې الله د عبادت په ځای باندې د غیر الله عبادت کوي، د دې الله په ځای باندې تاسو نظر و نیاز د غیر الله په نوم باندې ورکوي، د دې الله په ځای باندې تاسو غیبي امداد د الله نه ما سوا د خپل معبودانو باطلو نه غواړئ. الله نه یریږي، یعنی الله نه ویریږي چې دا ټول کارونه الله کوي. نو دا الله یکتا دی، دا الله تنها دی، دا یوازې معبود برحق دی، د دې یو الله عبادت کوي، د بل چا مه کوي. فذلکم الله ربکم الحق، پس دغه مذکوره صفتونو والا ذات چې دی دا الله دی او دا ستاسو رب دی رښتینی. او چې هر کله دا خبره ثابت شوه نو فماذا بعد الحق الا الضلال، پس څه شی دی پس د حق نه سوا د ګمراهۍ نه. یعنی چې دا حقیقت ښکاره شو چې الله یوازې ټول انتظام د کائناتو چلی او دا الله معبود برحق دی او دا پروردگار دی، دا حاجت روا دی او دا مشکل کشا دی. نو د دې حق نه پس څه پاتې شو سوا د ګمراهۍ نه؟ مطلب دا چې د دې حقیقت نه بعد چې څه دي چې هغه د دې حقیقت خلاف دي، هغه ټول څه دي؟ هغه ټوله ګمراهي ده. حقه خبره هم دا ده چې الله یوازې معبود دی، بل معبود نشته، او یوازې د الله د عبادت لایق دی او مستحق دی، بل څوک نشته، او یوازې پروردګار دا الله دی، بل څوک نشته. نو د دې خلاف چې څه دي هغه ټول ګمراهي ده، دا حق دی او باقي څه دی ګمراهي. فانا تصرفون، پس کوم طرف ته تاسو اړولی شئ د دې حق نه چې تاسو الله پرېږدئ او بل طرف ته د غیر الله عبادت کوئ. فانا تصرفون وی او داسې ونه وی چې کوم طرف ته اوړئ تاسو، کوم طرف ته اړولی شئ تاسو. په دې کې اشاره ده
چې داسې یو شخص شته او داسې یو جماعت شته چې هغه خلک اغوا کوي او خلک گمراهۍ ته اړوي، حق نه اړوي. داسې یو ګروپ شته، داسې یو جماعت شته او داسې خلک شته چې هغه خلک د حق نه اړوي او باطل په لار باندې روانوي. نو په دې کې د انسان ذهن ته الله اپیل کوي چې انسانه ته سوچ کوه، فکر کوه، غور کوه او د ړندو په شان ته په چا پسې مه ځه. ګوره چې دا د حق تا ته رهنمایي کوي نو بیا ورپسې ځه، او که د حق رهنمایي نه کوي او د باطل رهنمایي کوي نو بیا ورپسې مه ځه. ځان نه داسې بې عقله او کمعقل مه جوړوه چې ته پوهېږې چې یو انسان په غلطه لار باندې روان دی او ته په هغه پسې ځې او هغه تا د حق نه اړوي، باطل ته او ته ورپسې ځې. داسې مه کوه. وَأَنَّا تُسْرَفُونَ. کوم طرف ته تاسو اړولی شي. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. دارنګې ثابته شوې ده خبره د رب ستا علی الذین په هغه کسانو باندې فسقوا چې هغه نافرمانه دي. څه خبره ثابته شوې؟ دا خبره انهم لا یؤمنون چې بېشکه دي ایمان نه لري. کوم خلک چې هغه فاسقان دي، نافرمان دي، ضدیان دي، عنادیان دي او د حق ملګرتیا نه کوي او د حق خلاف په نورو لارو باندې روان دي، نو الله وایي د دې په باره کې دا خبره ثابته شوې ده د الله چې دې ایمان نه راوړي. نو پیغمبره ته مه خفه کېږه، ته مه خفه کېږه، دا د تسلی مضمون دی. قل ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته بل دلیل عقلي بیان، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق. آیا شته د شریکانو ستاسو نه هغه څوک چې هغه پیدا کوونکی په اول ځل باندې د دې مخلوق او ثم یعیده او بیا به پیدا کوي دا مخلوق په دوباره ځل باندې. داسې ستاسو په دې شریکانو کې څوک شته؟ داسې بابا شته، داسې کاکا شته، داسې یو بت شته، داسې یو ژوندی چې تاسو د هغه نظام منئ او د هغه قانون منئ او د الله نظام نه منئ، چې هغه دا مخلوق پیدا کولی شي په اول ځل باندې او بیا دوباره ځل باندې. قل ووایه ای پیغمبره دې ته الله یبدأ الخلق، الله پیدا کوي دا مخلوق په اول ځل باندې. ستاسو په دې معبودانو کې څوک هم داسې نشته. مشرکینو به دا منله چې دا کائنات الله پیدا کړي دي، دا انسانان الله پیدا کړي، خو دوباره ځل دا ژوند به نه منو، ځکه چې دوی به د آخرت نه انکار کوو، نو دا به یې نه منو. ورته نور خو په حقیقت کې څوک چې په اول ځل پیدا کوونکی د مخلوق نه هغه دوباره پیدا کولی شي، خبره خو د عقل خبره، خو دوی به د دې دوباره ژوند نه انکار کوو ځکه چې آخرت به نه منو. نو په حقیقت کې نه اول ځل مخلوق څوک پیدا کولی شي او نه په دوباره ځل باندې پیدا کولی شي. دوباره ووایه الله یبدأ الخلق، الله پیدا کوي مخلوق لره په اول ځل باندې او ثم یعیده او بیا به پیدا کوي دې مخلوق لره دوباره ځل باندې. نو فأنا توفکون، پس کوم طرف ته تاسو الټه لارې باندې اړولی شئ، په الټه لار باندې بوتللی شئ چې د حق لار هم پرېښې ده او په الټه لار باندې تاسو روان کړي شوي، شیطانانو یې غوا کړي او په غلطو لارو باندې سر کړي. قل ووایه ای پیغمبره دې ته
هل من شرکائکم من یهدی الی الحق آیا شته د شریکان استاسونه هغه څوک چې هغه هدایت کوي او رهنمایي کوي په طرف د حق. دنیا کې یوازې خوراکونو ته انسان محتاج نه او یوازې نعمتونو ته انسان محتاج نه او یوازې د تکالیفو نه حفاظت ته انسان محتاج نه بلکې دې سره سره انسان دې ته هم محتاج چې دته د ژوند تېرولو یو طریقه چې هغه صحیح طریقه یې هغه ورته وښودلی شي او دې په صحیح طریقه باندې ژوند تېر کړي. الله فرمایي چې دې ته ووایه چې آیا ستاسو په شریکانو کې څوک داسې شته چې هغه تاسو ته رهنمایي کوي په طرف د نیغې لارې چې هغه تاسو ته د ډوډۍ چلم ښیي چې ډوډۍ به څنګه وخورئ هغه تاسو ته د اوبو څښلو چلم ښیي چې اوبه به څنګه څښئ هغه تاسو ته معاشرتي ژوند هم ښیي چې په معاشره کې به یو بل سره د عزیزولۍ ژوند څنګه تېروئ او هغه تاسو ته معاشي ژوند باره کې هم رهنمایي درکوي چې معاشي ژوند به څنګه تېروئ ګټه وټه به څنګه کوئ او هغه تاسو ته سیاسي رهنمایي هم کوي چې سیاست به څنګه کوئ حکومت به څنګه کوئ عدالت به څنګه چلوئ قانون به څنګه چلوئ داسې ستاسو د شریکانو نه څوک شته چې هغه تاسو ته لاره رهنمایي کوي. قل ووایه ای پیغمبر دې ته الله یهدی للحق الله رهنمایي کوي په طرف د حق. دا یو د الله ذات چې هغه انسان ته ډوډۍ هم ورکوي انسان د تکالیفو نه محفوظ ساتي الله تعالی د ټول ضروريات پوره کوي او الله تعالی د رهنمایي او قانون او نظام هم ورکوي د ژوند تېرولو طریقه هم ورته ښیي چې څنګه ژوند به تېر. قل الله یهدی للحق او بیا وایي چې افمن یهدی الی الحق ووایه دې ته آیا پس هغه څوک چې هغه رهنمایي کوي په طرف د حق احق هغه ډېر حقدار دی او لایق دی ان یتبع چې د هغه تابعداري دې وکړي شي امن لا یهدي یا هغه څوک چې هغه نیغه لار نه مومي په خپله هم امن لا یهدي معنا څه ده چې هغه په خپله باندې نیغه لار نه مومي یهدي په اصل کې دی یهتدي دا وایي په خپله یو لار موندل مهتدي هغه ته وایي چې هغه نیغه لار باندې روان آیا هغه څوک بهتر دی چې هغه رهنمایي کوي په طرف د حق او نیغه لار ښیي د ټول ژوند په باره کې یا هغه څوک چې هغه نیغه لار په خپله هم نه مومي الا ان یهدی مګر په هغه وخت کې چې هغه ته نیغه لار وښودلی شي. مطلب دا چې ستاسو معبودانو کې داسې معبود شته چې هغه تاسو ته نیغه لار او هر کله چې نشته نو ستاسو دا معبودان لایق دي چې د دې اتباع وشي او که هغه الله چې هغه نیغه لار ښیي په ژوند کې د ژوند په هره شعبه کې فما لکم کیف تحکمون پس څه شوي دي تاسو لره څرنګه فیصله کوئ تاسو چې الله لم شریکان جوړ کړي دي او د الله په ځای باندې د هغې عبادت کوئ دا څه ناکاره فیصله کوي او بیا فرمایي الله تعالی رد کوي د مشرکانو په شرک باندې نو فرمایي وما یتبع اکثرهم تابعداري نه کوي اکثر د دې مشرکانو نه الا ظنا مگر د ګمان هسې خپلو خیالاتو پسې روان د قرآن او سنت نه علاوه د اسلام نه علاوه چې څوک په کومه لار باندې ځي او هغه ځان له کومه طریقه د ژوند جوړوي دا ټوله بې اصله او بې بنیاده طریقه دا د خپل خیال نه دی دا جوړوي په خپل
خپل ګمان باندې روان دي او صحیح لار چې هغه د اسلام لار ده هغه الله دی هغه الله نو مشرکین چې هغه د غیر الله عبادت کوي او الله له شریکان جوړ کړي دي دا په ګمان پسې روان دي دارنګه هر څوک کاغه فلسفي دی او ځان له فلسفه جوړي په ګمان جوړي او کاغه بل یو بادشاہ دی او ځان له یو قانون د ځان نه جوړي نو دا په ګمان باندې جوړي دا بیا اصل او بے بنیاده خبرو باندې دا بنای نو ته اشاره کوي وما يتبع اكثر تابعداري نه کوي اکثر د خلکو الا ظن مگر د ګمان یعنی د بے بنیاده خبرو د بیا اصل خبرو وان الظن او بشک دا ګمان چې دی لا یغنی من الحق شیئا دا نه پیدا کوي د حق نه هیڅ دا د حق نه هیڅ نه ثابت دی یعنی د حق د ضرورت لپاره ګمان کافی نه دی دا د حق ضرورت نه پوره کوي حق په ګمانونو سره نه ثابتېږي حق په څه سره ثابتېږي په وحی الهي سره ثابتېږي حق هغه ده چې الله یې وحی کړی او د هغې نه علاوه چې الله یې وحی نه ده کړی یو سړی د ځان یو نظام جوړوي یو قانون جوړوي یو طریقه جوړوي نو دا په څه باندې بنا دا په ګمان باندې او چې په ګمان باندې یو طریقه بنا یو جوړه شوي هغه حق نشي ثابت کړی په هغې سره د حق ضرورت نه پوره کړي ان الله بشک الله چې دی علیم بما يفعلون عالم دی پاغه کارونو چې دا خلک یې کوي الله ته پته الله مو سره حساب او کتاب کوي قل هو يا پیغمبر من يرزقكم من السماء سوق دې چې روزي درکړي تاسو ته د برنا والارض او د ځمکې نه اما يملك السماء یا سوق دې چې اختیار لري د غوږونو ولا ابصار او د سترګو چې هغه پیدا کوي او هغه باقی ساتي او هغه بیا ختمي او هغه کې کمی او زیاتی راوړي تاسو ومن يخرج الحي من الميت او سوق دې چې روباسي ژوندي لرا من الميت د مړینا ويخرج الميت من الحي او روباسي مړی د ژوندونا ومن يدبر الامر او څوک دی چې تدبیر کوي او انتظام کوي د ټولو کارونو د کائناتو فسيقولون الله فزر دا چې وبوي دا مشرکان چې الله دا ټول کارونه نو فقل پس ورته وایا فلا تتقون آیا پستا سنې ریګه د الله نه دا تاسو سوال دی چې دا نن د مسلمان نه موږ کولی شو چې یو مسلمان د اسمان چا پیدا کړی د ځمکه چا پیدا کړی او تا دا خوراک څوک درکړي او ته د چا په ځمکه اوسېږي ولې د الله نه ریګه د الله قانون نه او د الله د نظام علمبردار نه او سودی نظام چې څوک چلی هغه پسې منډې وي الله نه نن مقام داسې مونږ هم سنن کم ګناهګار دي یوازې په موږ خو سړی نه خلاصېږي چې موږ چې مونږ ته ځان داسې ښکاري لکه په جنت کې چې ناست مونږ نن دا سوال نن کېدی شي چې الله نه یېرېږي او شو د الله د کتاب مطابق ولې ژوند نه تېرېږي الله خو هدایت رالېږلی دی الله خو نصیحت رالېږلی دی ولې نه مني ولې عمل کې نه راولي مونږ هم یو حکم منو د مانځه او یو حکم منو د روزي یو حکم منو د حج او د عمرو او د ذکر او اذکار او د تلاوت نور ټول قرآن موږ موطن پرې موږ نن دا سوال کېدی چې آیا نه لري کنه موږ لم یاره پکار پدې کې موږ تم وی یوازې د قصو په تور قرآن اورېدل نه دي پکار ځان په کوی پکار چې مطالبه څه کوي د مشرک نه مطالبه کوي او یریګا چې دا کائنات د خدای دی او انتظام خدای کوي او تعالی روزي خدای درکړي د خدای عبادت کوو د غیر الله مکو نو
زمون نوم دغه مطالبه قرآن کوي چې تاسو هم شي تابعدار شئ تقوادار شئ پرهیزګار شئ فذلكم الله ربكم الحق پس دغه صفاتونو والا ذات الله دی پروردگار ستاسو دی رښتینی فماذا بعد الحق الا الضلال پس شه دې پس د حق نه سیوا د گمراهی نه چې حق ثابت شو د دې نه ما سیوا څه پاتې شو گمراهی ما سیوا گمراهی فأنا تصرفون پس کوم طرف ته اړول شي تاسو د حق نه کوم طرف ته منګم لیډرانو یو واکړي تاسو دې نظام چې دا کوم لیډران چې منګم دې واکړي منګم دې به لارې کړي او منګه وړول یو د حق نه او دا سودی نظام د مضبوطولو د لپاره موږ دا مضبوطو موږ ته وی راځي موږ مضبوطو او هغه دا شان لګیا دي د الله نسکه د حق نه مخړو دي په گمراهۍ کې روان دي موږ هم په گمراهۍ کې روان کذالک حقت کلمت ربک دارنګي ثابت شوی دا خبره درمستا علی الذین فاکسان باندې فسقوا چاغینا فرمان دي خبر انهم لا يؤمنون چې بشک دي ایمان وروړي قل هو يا پیغمبر هل من شرکائکم آیا شته د شریکانو تاسو نه هغه څوک یبدو الخلق چې هغه پیدا کوي د مخلوق په وځل باندې ثم یعيده او بیا به پیدا کوي د مخلوق لرا په دوباره ځل باندې قل هو يا پیغمبر الله يبدو الخلق الله پیدا کوي د مخلوق لرا باول ځل باندې هم ثم یعيده او بیا به پیدا کوي د مخلوق لرا دوباره ځل هم فانتا توفقون پس کوم طرف ته تاسو اړول شي اولټه لار باندې چې د حق نه اورېدل قل ويا پیغمبر هل من شرکائکم آیا شته د شریکانو تاسو نه من هغه څوک يهدي للحق چاغه رهنمایي کوي تاسو ته په طرف د حق د جون په هر میدان تاسو ته رهنمایي د حق قل ويا پیغمبر الله يهدي للحق الله رهنمایي کوي د حق افمن يهدي آیا پس هغه څوک چې هدایت کوي للحق په طرف د حق احق هغه زیات لایق دی ان یتبع چې تابعداري دی وکړي شي داغو اما لا يهدي یا هغه څوک چې هغه نمومي لار خپلهم هدایت نمو الا ايودا مگر دا چې هغه ته هدایت وکړي شي رهنمایي وکړي شي فما لكم كيف تحكمون پس سشوی دی تاسو لرا سرنگی فیصلہ کوي تاسو چې الله پرېږدي او د الله په مقابله کې نور پسې وما يتبع اکثرهم او تابعداري نه کوي اکثر د خلکو نه الا ظن مگر د ګمانو ان الظن لا يغني من الحق شيئا او بشک ګمان چې دی نه ثابت دی د حق نه هیڅ زو ګمان باندې حق نه ثابت ان الله عليم بما يفعلون بشک الله پوهیدون کې دی باغ کارونو چې کوي داخله کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا طاهرا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين